زمونږ په چارچاپېره کې د جراثیمو یوه عجیبه او د حیرانتیا وړ دنیا موجوده ده چې د ورځني ژوند په هر ځای کې شته ده. سلام، د غوټۍ درس تمو زه ښوونکی غوټۍ هرکلی کوم. که موږ کوم شیان 100 چنده یا 1000 چنده لوی کړو نو څه به وګورو؟ واو، راشئ ویې ګورئ، د جراثیمو عجیبه دنیا زموږ مخې ته ده. دا بکتریاوې دي. دوی بېلابېلې بڼې لري. ګردې بکتریاوې په ګرده بڼه، اوږدې بکتریاوې په اوږده بڼه او سپیرال یا تاو کړې بکتریاوې په تاو راتاو بڼه دي. د بکتریاوو قطرونه معمولا له 0.5 مایکرومترو څخه تر 5 مایکرومترو پورې وي. شکلونه یې د وایروس په پرتله ډېر لوی وي. دا وایروس دی. شکلونه یې د بکتریاوو په پرتله لسګونه چنده یا سلګونه چنده کم وي. وایروس یوازې د نورو ژوندیو موجوداتو په سلولونو کې ژوندي پاتې کیدای شي. څرنګه چې وایروس د سلول جوړښت نه لري، نو د نورو ژوندیو موجوداتو له سلولونو پرته تکثیر نشي کولی. دا فنجي دي. کوم ځای یې ډېر خوښیږي. د میوې پر پوستکي د وروستوالي تور رنګه چانسه او د ډوډۍ د پخولو په بهیر کې د غنمو د غوړو خمیره ډول ډول فنجي دي. پرسر پر دې د جراثیمو په کورنۍ کې نور 3 ډوله غړي هم شته دي. یو یې پروتوزوا یعنې یو حجروي ژوي دي، مثلا پرامیسیوم او امیبا. اکثره یې ناري ویښتان او متروکې لري او ګرځېدلی شي. بل یې الجیان دي. دوی کلوروپلاست لري او د لمریزو رڼاوو په مرستې اړین مواد ترکیبولی شي. پرسر پر دې ارکایا هم د جراثیمو یو ډول دی. دوی له هر رنګ چاپېریال سره د سمون لوړ توان لري. دوی په لوړه تودوخه لرونکي ډېر مالګین او ډېر تریو چاپېریال کې هم ژوندي پاتې کیدای شي. زموږ په بدن کې د جامو په شمول د بېلابېلو شیانو پر سطحو او حتی په خوړو کې هم زښت ډېر جراثیم موجود دی او اندازه یې بې شمېره ده. که څه هم موږ له یادو زیاتو جراثیمو سره یو ځای اوسېږو، ښایي ځینې کسان په دې مناسبت اندېښمن وي. خو اندېښنې ته اړتیا نشته. که موږ جراثیم ښه وپېژنو او د وقایې او دفاع علمي تدبیرونه ولرو، نو له ځانه زیانکار جراثیم لرې کولی او مخه یې نیولی شو او ښه روغتیا ساتلی شو.